الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد دا مبارك درسنا دا الله بتوفيق سره او دا غب رحم او کرم سره دا غي دا مبارکه سلسله روانه. توحید مطلب دا الله په جندل دي او دا الله په باره کې خبرې کول. دا انسان له خونم ورکی د یو طرف نه، ځکه چې دا الله په باره کې یو چا سره چې د څومره محبتي دومره دا غب مبارکی چې اوري نو خون بدل درکې. ولله المثل الاعلى، دا الله خو چت مثال له خود پوهې د پاره سي د وضاحت ته پاره چې کله څوک پچا مېنی یا خزه خاوني نو دې سړي په مخ کې چې دغه زنانه څومره تذکره کې نه په خوشحالي غشان زنانه په مخ کې دې سړي تذکره کې خوشحالي اوسګي چې یو بل سره محبت نو به چې کله د مخلوق محبت د خپل خالق سره او د الله رب العالمین سره نو داغه په تذکره باندې خوشحالي او تنګي بنا. د بل طرف نه دا مسله د یریم ده او د یری دي چې ته د خالق مبارک خبرې کې او د خالق مبارک د سنه چې دخولینه دی هغه سوزي چې هغه پاغه کې نه یا دغه مبارک سديسي څه خبره ونه کی چې نه ثابت دغه خالق نه. نو په دې مبارک درسونو کې منګه په تیر شوی درس کې دا مسله بیان کړې و. مؤلف رحم الله باب راوړو، باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. وی باب بیان د دې کې چې د غیر الله نه مرسته غوښته یا غیر الله ته چغي وهل او د غوینه دعاګانې غوښته د شرک دی. د دې مسلې تفصیل مال تکړو چې دا مطلق شرک نه دی، بعض حالاتو کې جایز دي. په دغه بعد مؤلف رحم الله باب راوړو، باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. دا باب دې لپاره راوړل چې د مشرکانو د معبودانو غ کمزورتیا په کې ثابته کی. مخکې دا مسله بیان کړه چې غیر الله ته چغي نشي واله، د غیر الله نه مرسته نشي وخته. وسته ته دا وی په دې باب کې چې ولی تی نشي وخته ته تویرا شعور دغه حال دغه حال کمزور دی. نو ته څنګه د کمزوري مخلوق نه د مطالبه کې او دغه مرسته غواړي. دغه لپاره یو آیت راوړو، ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. په دې کې څلور صفات الله ذکر کړي دغه معبودانو چې د مشرکان ورته پراته دي. یو دا چې ما لا يخلق شيئا، څه شی نشي پیدا کوله. دویم دا وهم يخلقون، دوی په خپل پیدا کړی شوی دي. دریم ولا يستطيعون لهم نصرا، د څوک چې ورته پراته دي چې غوي د دوی مرسته نشي کوله. ولا انفسهم ينصرون، الله د خپل ځان مرسته نشي کوله، دغه پرې چې دوی مرسته وکړي. دغه آیت تفصیل مونږ ته کړو. دغه نه بعد بیا آیت راوړې، والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله مشرکان توحید زمانہ له چې تاسو را بلې عبادتونه کوي، دوی په طاقت کې او په بچای کې قطمیر هم نشته. او قطمیر د کجوري د دانه چې بده کې کماډو کې په دې لپاره را سپین پوسټ کې وي، دغه پوسټ کې امر طاقت هم د دوی نشته. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، کته سو د چغي وهي نو تاسو چغي نه اوري. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، او کبل پرز اوري خو نه خوځه اسید په کول د پر لوي کبل پرز وای اوري. مستجابوا لكم، نستاسو د خبري جواب نشي درکول او نه دل دا کار کولای شي. عجیب ده د یوم القیامت یکفرون بشرککم، او د قیامت پرز باغه د چې ته بندگی کې د غیر الله نه د بستاد د کفر او شرک نه انکار کوي.
ولا ينبئك مثل خبير او الله وی تانیشی پو کوله سوق دیسی لکه څنګه چې دی په ذات پو کوي او الله سبحانه وتعالى دا خبره تفصیل مالته کړو چې الله خبر دی دا حالاتونه چې په قبرونو کې دن لري او په هغه باندې خبر دی چې د انسانانو په زړونو کې څه دي بل هغه خالق دی او موږ ټول مخلوق یو د مشرکان چې کوم معبودانو ته پراتلی هغه منوي دا مخلوق دي نو خالق د خپل مخلوق دی یوي خبرې نه خبره دی نو هغه خالق وي دا مخلوق کمزور دی ګور هغه خالق چې پیدا کړی هغه وي دا کمزوري دا کم چې ته پروت ته وینه دی کمزور نه دی نو زده ته واستوونو کړه الله خو چې دا کمزوري دوی سره هیڅ نشته هغه پیدا کړی د خبره ته د هیڅ نه خبر تم د بشان کمزور ته نه دی کمزور نه د برخه د الله سره او د دا کوي د دغه کوي د الله بشان حقیقت او حق او وضاحت د بل څوک نشي کولای چې دغه یورپ په هغه په هر څه باندې په دغه ځای موږ درس ختم کړو په دې باب کې یو څو حدیثونه دی هغه پوره کوو ان شاء الله بل باب شروع کوو وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه صحيح چې ویل چې په صحیح کې دا حدیث راغلی مراد ته صحیح بخاری وي په صحیح بخاری کې دا حدیث ته د انس ابن مالک رضی الله عنه انس ابن مالک د رسول صلی الله علیه وسلم هغه خادم چې لس کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړو او دا غنه علم زده کړو وی چې شج النبي صلی الله علیه وسلم یوم احد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ باندې زخمی شو احد چې د غر نوم دی په مدینه کې دی او د مدینه په شمال کې واقع کی الته دا غر دی دې په خوا کې واقعا مشهور پیښه شوی و دریم کال د هجرت او د شوال میاشتو یو جنگ پیښ شو چې هغه ته ویل کېږي غزوه احد او دغه تفصیل موږ په سیرت کې شروع کړی چې سنه سره تفصیل لغې موږ کړی او لا باغی کې موضوع روانه ده نو دا یو ناشنا جنگ راغلی په مؤمنانو باندې ډېر تکلیف پکې ملاو شوی مؤمنانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو تکلیف پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ملاو شوی چې شجه وی زخمی کړي شو هغه ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شو او مطلب د شجه چې د عربی کې هغه زخم ته ویل کېږي چې په سر کې راځي یا په مخ کې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تندې مبارک په ورځ زخمی شو او مخیم زخمی شو وكسرت رباعيته او د رسول صلی الله علیه وسلم یو غاخ پکې چې دینو هغه مات شو او رباعیتین یا رباعیتان دا غاخونه ته ویل کی په منځ کې چې رقم دوری دي ته ثنایه ویل کی به دې په خوا کې چې کوم دي ته رباعی ویل کی نو دغه غاخ د رسول صلی الله علیه وسلم د مات شو په هغه جنگ کې او په هغه غزا کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم اغه قوم بسنګ کامیاب شي یعنی مطلب دا دی چې دغه قوم کامیابی لري ده یا ناممکن ده چې هغه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی کی دا قوم بسنګ کامیاب شي سبب دوی ته هدایت ملو شي الله ایتونه نازل کړو فنزلت ليس لك من الامر شيء پیغمبر دا خبر استا پلاس کې نه دي ډیره پاره دا حدیث راوړل ډیر ناشنا روایت ته پیغمبر دا خبر استا پلاس کې نه دي نو دا حدیث او دی به کوم روان دغه به دي تفصیل لري اوس دې کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی
ليس لك من الامر شيء پیغمبر دې خبرو ستا پلاس کې دینه سنشتي نو بیا به د پیغمبر نه علاوه سو کې چې دغه پلاس کې وي کوم ولی الله وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا اولیاء الله امام دی امام الاولیاء او امام الاتقیاء او امام الانبیاء او مخلوقاتو کې اوچت مخلوق ته الله وي ستا پلاس کې دا خبرې نشته نو بیا زمو ستا په ملک یو نامعلوم انسان قبر ته سړی پروت یو د پلاس کې دادی او دغه دی نامعلومه هغه ته پروت یو د دا کې یو دغه کدا خبرې زړه ته کوزي کې الله پیغمبر ته وی لیس لک من الامر شیء پیغمبر دا کارونه ستا په لاس کې نشته دا خبرې مکو دغه کې بلم دا واضح شو چې د پیغمبر سره علم الغیب نشته اوس به دینه به خو واضح شي په روان حدیثونو کې چې هغه سره علم الغیب نشته دا حدیث دلته دی لپاره راو بنی اسرائیل کې چې هغه نیک عمل سره و په صحیح مسلم کې دا حدیث د جندب رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یو دیندار سره په بنی اسرائیل کې یو ګناګار باندې سي تیر شو نو دوی چې والله لا يغفر الله لفلان الله می قسمی چې دا پلانې به الله نه بخي دې ګناهونو ته ګورې حالات ته ګور وی الله وی من ذا الذي يتألى علي نسوک ته چې زمانه مخکې کیږي او فیصله کوي قد غفرت له واحبطت عملك اق ګناګر الله وبخو دې کامل اعمال ټول برباد کړ من ذا الذي يتألى علي نسوک ته زمانه مخکې کیږي ته وکولو کې الله نسوک نشي مخکې کېږي لکه څنګه چې د شیعاګانو عقیده د وی الله دا وخت پورې فیصله نشي کولای چې څو پورې د علی نه تپوس نه کړي د بریلیانو قبر پرستو د صوفیانو دا عقیده ده چې وی لوی ځوان عبد القادر جیلانی دی رحمه الله الشيخ عبد القادر جیلانی ډېر موحد انسان او دا غو کتاب د غنیت الطالبین ما سره پروت مکتبه کې سخ ردی کړي د په شرک او مشرکانو باندې او د اهل حق واغه نمونه ذکر کړي یو نوم وی اهل حق په دې پیژندل کې چې دوی ته اهل الحديث ویل کیږي او دوی پورې ختی دی هغه جی لوی ځوان ارمان چې د مړی را پاسې دی کنه د لوی ځواني په سره پاسول چې د پوه کړي ته سجا خو کې ختی وی لوی ځوان ته ورځ د یو عیسائی وسره مناظره وي وی هغه عیسائی وته وی چې زمونږ پیغمبر به مړی را ژوندۍ کول هغه ته چې ها د چا په امر وی د الله په امر ستاسو پیغمبر وی دې ذکر کولای شو ګور د الله په امر وی لوی ځوان وته وی لوی ځوان ته وی ذکر ته زوی او یا وته غوث اعظم وی ولياذ بالله غوث اعظم چې د الله دی نو هغه ته چې زما د پیغمبر خبره پرېدا خوري روچت سړیو زد لمړی را ژوندې کومه بغیر د الله د اجازت نه زبد را ژوندې کوم ستا پیغمبر بر ژوندې کوي عیسی علیه السلام خو باذن الله هغه وته قم باذن الله پاسه په امر د چا په امر د الله زبو ته يم چې قم باذنی پاسه زما په امر وی هغه صحیح چې دوسره خبرې نه کی د امتی دا حل نه چې پیغمبر بسنګ ولند خلق سبحان الله چي شروع کی د الله نه مخکې شو لوی ځوان د الله نه مخکې شو چې قم باذنی هغه واقع بیانې وی یو زنانه را لبغه بسیو زوی مړ شو وی چې د زوی براله ژوندې کې اوس د خدای الله کار د ژوندې کول خو مخکې قصې ته ګوره
ظلمات بعضها فوق بعض کفر او شرک د تیری په تیرو لپاسي دا برجون دی او دې څنګه رجون دی وینه رجون دی کې ناس ته جړل هغه سړی مجبور کو عبد القادر جیلانی مجبور کو نو هغه لاړ او د دې ماشوم هغه روح چې دا غیر اوله نو بیا ول دې مور ته هغه ماشوم ژوند شو مور ته ول بیا دا قصه وکړه چې د لاسه د ټول هغه روحونه نه آزاد شو نو لوی ځوان ورغه په ملک الموت پسې چې دا کار د روحونه چې او غیره ونیو چې د دې ماشوم روح تراکه او ته یو روح نه غسته کی هغه ټولې په آزاد کړو بیا چې کله لاړ په الله پسې نو الله ته وی روحونه دې څنګه ته هم غیره لګلې وی هغه ته چې الله ستایو بندر باندې پیښ شو او هغه سردار چلو کې الله ته وی چې هغه ته همغم سني شو ویلې من ذا الذي يتألى عليه یعنی دغه نیکمل انسان ګره شرک او کفر نو کړي بنی اسرائیل کې چو خو صرف دا ویلی وی دا پلانې الله بینه بخي الله په دې خبره باندې دا وی له سوق دې زمانه محققي او فیصله کوي نو د پیغمبر په لاس کې څه نشته لیس لک من الامر شی استا کار نه دی دا غینه بعد حدیث ته وفيه يعني دام بصحيح بخاري كده رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورسته د غزا نه بعد ماته وریدلو چې کله به د سحر په منځ کې د دویم رکعاتو د غینه به د غیب دویم رکعت د رکوع نه چې به سر اوچت کو نو دا به وی اللهم لعن فلانا وفلانا یلا په پلانی دی لعنتی او پلانی دی لعنتی بعدما يقول سمع الله لمن حمده ورسل سمع الله لمن حمدنا سمع الله لمن حمده بوي ربنا ولك الحمد بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله هدايت نازل کو ليس لك من الأمر شيء پیغمبر د دې خبرونه سستا پلاس کې نشته دبل حدیث وایي چې د سوق دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لعنت ولته فائدہ بعض مولیان صاحبان وی د امام د پر صرف سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد با نو وی دې کې خوازه دي عبد الله بن عمر وی بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد دا به سره وی دا غینه بعد چې کوم حدیث ته وفي روايه او بل روایت کې دي سره يدعو على صفوان بن اميه دا یو کس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو ته خیری کولی د صفوان بن اميه او دویم سهيل بن عمرو او سهيل بن عمرو او دريم الحارث ابن هشام حارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء پیغمبر ادي کارون نستا پلاس کې څه نشته ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم پیغمبر ودا ستا پلاس کې ندي کې دي چې زه د توبې قبول کوم د توبو بس یو کې دي چې زه دوی لا عذاب ورکم مته ستې دینه د وظیفه پیغمبر صلی الله علیه الغیب نشتی اوس دې ته ګوره صفوان ابن امیہ سهيل ابن عمرو الحارث ابن هشام د دریونو اسلام قبول کړي د دریونو اسلام قبول کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم متخیری کوي هغه بلعنت الله منکو چې نه دي څه ونکي خاص انسان به لعنت ویل دسته کار نه دي ته دې زما د رحمت نه لري او دا کار ستا په لاس کې نشته څومره واضح ده زم چې قبر پرستو ته د مشرکانو ته د پیغام من هر انسان وته ورسو چې دې وسه جواب کوي پیغمبر ورته خیری وکړي او الله ورسول کو هدایت ولور کو د قدرې ونه
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا پته نه و چې د درې وانو ته به هدایت توفیق ملاوي چې پیغمبر په لاس کې دا خبرې نشتی نو به څوک دی چې دغه په لاس کې به دا کار ټول د الله په لاس کې دی الامر كله لله کار ټول د الله په لاس کې دی اوس دا ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنی راغلی والله ولا سور کو هدایت ښا احد په غزا کې د مشرکانو د لخر مشر څوک ابو سفیان واسمه ابو سفیان رضی الله عنه صحابي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دې قوم به څنګه کامیاب شي الله زکه منکو چې په دوی کې باز شتي چې هغه به کامیابی باز پکې شتي چې هغه ته به هدایت ملاوي او دې چې پکې نورم دي خالد ابن الولید رضی الله عنه چې کله په مشرکانو حمله وکړه په غرب باندې رالو او 50 کسان هغه کې سلوخ کوشي او لس پاتې شي او غلسه ټول شهیدان کړو درچا په مشرتیا کې خالد ابن الولید رضی الله عنه په مشرتیا کې او غل الله د اسلام توفیق ورکړو ترشن یو واقعا امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي د اسیر ابن عبد الاشهل الانصاري رضی الله عنه د دې ناشنا واقعه ده موږ بیان کړو د سوسو پیری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت دشمن په دشمنی کې ډیر زیات سخت کله چې د احد د غزا راغله او مؤمنان ووتو د جنگ لپاره نو دې موته ورسته خو څوک ته خبر نه خو دې متله به چې کله د جنگ ختم شو او مؤمنان خپل مړي راټولول او زخمیان نو جګوري او سیرم پکې پروت اخیری سلګي دغه د ژوند ساتي وته نو چوتي ما جاء بك يا فلان تسل راغله احد على قومك ام رغبه في الاسلام قوم د مرستې لپاره راغله کنه په اسلام کې د رغبت وینا بل رغبه في الاسلام اسلام ته مجله شي او رغبت په اسلام کې اسلام د لپاره راغله واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او زدا گواہی کو د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت به مرګرو ته دا و چې اخبروا عني رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خبرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسوي چې سیرم په دې حال کې او دا خبره کوله چې کله غوی رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله هو من اهل الجنه او سیرم خاصم جنتی دي یو سجده الله تعالی لګوري خیوا د په تاریخ کې د قیو انسان دی چې یو سجده م الله تعالی لګوري او جنت ته تللی یو موزیم نه لري او جنت ته تللی خو میدان ته ورکو شو اسلام قبول کو میدان ته ورکو شو پکې شهید شو دا غسړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به دښمنی کوله او هغه جنتی شو نو خبره ټوله د چا په لاس کې ده هغه د الله سبحانه وتعالى په لاس کې دا غینه بعد حدیث ته وفيه يعني وصحيح بخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې دو خطبه وکړه قام په هغه وخت کې چې کله بدايت نازل شو وانذر عشيرتك الاقربين اي پیغمبر د خپلوان دی ويروا دا مدني دور دی کې مکی دور دی ابتدائي حالات دي بالکل ابتدائي حالات الدين مخکې ایتونه نازل شي دی یا ايها المدثر قم فانذر پس خلق ويروا به حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله دعوت شروع کونو خدیجه او ته ویسکه ناغوتی ولا زمن النوم یا خدیجه وی خدیجه د خوب زمانه لاړه الله وی چې قم پاس
واغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدل 30 کاله مسلسل مهنت او کوشش او دعوت او jihad 30 کاله مسلسل ناشنا بدنو داغه ناشنا طاقت داغه چې 55 کالو په عمر کې د 55 کالو په عمر کې د 80 کالو په عمر کې هغه د jihad په قافله کې روانو مشربو نو دیز کو ته الله وی پیغمبره د خپل خپلوان ویرو دغه یو قانون مونږ ته ملاو شو چې نږدې خلک د پردونه مخ کیږي او عشیره په عربی کې هغه خپل خپلوانو ته وی چې د دې سلورم نکنه په کتر رواني سلورم نکه او په کته چې څومره روان دي د خپل دي د عشیره وي نو پیغمبر ویرو د خو شه د خلک د نږدې بیا با خواوړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ډیر په خوري طریقه باندې د قشن خورشه د مغه سیرت او تفصیلا بیان کړو چې نبوت څنګه ملاو شو بیا خپلوانو ته دعوت څنګه شروع کو بیا پټ دعوت سو کالو بیا غخکار دعوت څنګه وو بیا طائف ته ګور پکې ووړېدو د طائف نه بعد پکې بیا مدینه ته ووړېدو د قبیلو سره ملاوېدو ډیر په طریقه او په حکمت سره او په خيارتوب سره د دعوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کې بوله ان دعوت کول د هر چا کار نه دی دې خو ډیر دي چې دعوت جذبه شتي خو غشته کار چې کم داعیانو کړي غم دې سکی دی ولوران کی مسعودن چې راشي یو هغه درې به خشوي هغه من واپس کړو د دې جهل درس خبري خو ډیر ولورځي خو د خبرو طریقه د هر چا له نورسي اوس ډیرو خبرو ته ډیرو کسانو ته د خبره معلومه ده چې مونږ سره پرست او نارینه به کوم ځای کې جمعات کې خو بیانو دې ټول ته بیان کې عجب العجاب بویني عجایب بویني بیانولو انداز لري خلکو څنګه خو بیا دا خو ټول ته معلومه خو په دې ټولو کې بیا لګو ته دا خبره معلومه ده چې بل به څنګه پوه کې سیوریم دي سیمه کې ډېر کې وستا منزل پاسې مونږ کې نو ګرځ اور بدل سم لکه ماته یې روزه د بیل مازه زوی وي تل ځان ته مسلمان وي او ته دي سیو پلار دی له مسلې کې ورور دی دا وي ته ودیم دعوت کې دې هم دعوت کې او یو بل په حکمت باندې د سړي ځان سره راوست یو ورځ منزله دوه ورځ درې ورځې دومره برادت کو چې بیا کچته دی بلټ کې دونه خبره پاسو بیا و دې دې شي نو حکمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کول پکار دي صرف خبره کول نه بس په کیسه دي چې پیژنم چې د وسه پوری خزه باندې خبره نه ده منلې د وسه پوری د پکلونو کې په میاشتو کې خپل خزه نه د قانې کړي چې او زما د خوند د خبره څه ده صحیح او کچه ته ته ویم صحیح مخامخ وته کمرې نه وځي ویل بغیر وړو سره راشي هیڅ در خبرې چل نه ورشي د هرې خبرې انداز دی ماشوم د پوکولو جدا د خزي جدا د مور پلر جدا د استاد جدا د ملګرو جدا د سپینګيري جدا د حکومتي سړي جدا د قبيله د مشر جدا هر چا سره یو شان خبرې نه ته هر سړي سره لګي او سپینګيري سره ته دې خبرې کې لګره ځوانانو سره چکی منی نه منی الله دې حکمت په من کې پیدا کی الله ورته د خپل خپلوان وایره لکه بچی پلار نیکه ترونه رونه د غوی بچی د ټول بګی دنره فقال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بګی به انتظار نه کړي یا معشر قریش اے د قریش ټولګي او جماعته او کلمه نحوها او یو دقشن ټکی ویلو ګوره د سلفو احتیاط په دین بیانولو کې وی خو دې سی ویلو چې اے قریش ولو یا دقشن بل ټکی ویلو خو دې سی وو
نه غاړه ازادي کړه، غاړه سکړه هغه ازادي کړه. اشتروا انفسکم، خپل ځانونه واخلئ. وي څنګه خپل ځانونه؟ یعنی خپل ځانونه بچ کړئ، بچ کړئ د تباهی نه. لا اغني عنكم من الله شيئا، زګور د الله په مخ کې او د الله د عذاب په وخت کې تاسو د هیڅ فائدہ تاسو نه نشم درکوای. دا په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، ورته جیب نه نیم او نه دا کم چې موږ توابیان وي، نه دا وابیان خپل حدیث دی. دا وابیان خپل حدیث خو نه دی، او نه دا حدیث سعودیانو جوړ کړی، 14 سعودیان کجورو والا او کویت دینار او درهم والا، نه دا غوی جوړ کړي. دا حدیث ته چا دی؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او د په کوم کتاب کې؟ صحیح بخاری کې دی. پرونی یو کس ماته میسج کړو، وی مکه وی نصیحت راته کو، مکه وی تباه شي، والله بدوی ذلیل کی خولی کم من غلط کار کړی ته نصیحت کی. د عوام الدین وی مګر ورکوا اني مسلې وی ته بیانې. خد عوام الدین زګر ورکوم چې قال الله وقال الرسول، او ته نه ګر ورکی غيوډیو بتا سوري دري د موبایل د خلک په شرمونو او شرمول سناشنا جاخره وته مخکې به خلکو کې ساخو دی خو موږ یو پټ بو. یو مولوی صاحب دی تقریر کوي په منبر له پاس ګرځي، داغه مولیان دي چې دیو ته حق پرست وي او داغه زوړ دین بیانې، موږ خو نه بیان کو کنه زوړ و زوړ څنګه اب منبر دي شناشته وی نن بد باندې اچانک حمله کومه، نن بس او ټول اچانک حمله د چې اچانک وي ماته په دوی جره چاندي بس کوي د بل سم نه کوي. ویلنټر می اچولې دي اول خورته مبارکي وای اټولو ته مبارک شي. مولوی صاحب لنټر اچولې درس کې په منبر، هغه منبر چې د پیغمبر د وارثانو منبر دی، چې دا غزینه به د قال الله وقال الرسول आवाज اوچتیږي د دې لپاره دی، خو کار په دغه نه دی روان، کار بل روان دی چې د حق پرسوي دا وی کار ته وګوره. خاجي مبارک شي، ټول ته مبارک شي. وسوي اصل خبري راځو، هغه حمله چې دی دوله زره ته یو خسته نات وېما، خسته نات ها تاسو به سکیورټي ورای شي وری به حمله دي ته وېس حمله خو دې ته چې مخامخ کسانو ته به کې تکلیف ورشي کنه. 1 لک روپۍ را باندې لنټر پاتې دی وي او دا بنن پورا کوو. خدای اخلاص شروع کی زرتنات وېما چې څومره کولې یا پلاني به کې وي ډیر زړه کړی، پلاني ډیر زړه خو تاسو ته وېما د لنټر وی پورا کول واړي او شروع کړ په دې غوږ باندې لاس کی او ملائک راځي د جانان دیدن له سب غریبي راکړي د خلک رحمت چې د مولوی صاحب جوړې ته پیسې مولوی صاحب ز عرف کې مولوی صاحب لکه خلک چې د مولوی صاحب داغه جیب ته جوړې ته روپۍ راځي کته وډه پروت دی ته یو سره بل درباري دی هغه د سره کوي اده شریک ته بری راځي عام کې نیم لنټر چولې هغه سره غریبي راکړي دومره غوسه کړه مده په پېشر لخه جوړو بیا به څه کسر رالو دي چې هغه روپۍ به دي ونوسته. زموږ خبره کې دي چې لکه سختي خو حقیقت ته لکه دمجي سندري وي او خلک په پیسې نولي ته نه تاسو لپاره وایول او سره د تاسو تجارت روان کړي منبر د وارثانو د پیغمبر هغه دي ته پاتې شوی. ها سید استا ضرورت ته انټر دی چولې دی کلی محلي ملګری دی هغه ته وای قرض والا یا چاته وای مرستو کو دا انسانانو لند دین دی رواني خو په منبر د پاسه او د دین پنوم
تخلق له دوکي دړاکي ورکه ځکه خو دې شکلونو ته وګوره والله العظیم کې بګی سیری د وران مخونه به نیولي وران او په موږ باندې به اعتراض وکړي تاسو پټکې نه پسره وایي جی اته چې پټکې پسر کړه کوم دنیا دی ورانه کړه هغه ټول جماعت علماء د دوی د لاسه بدنام شي کوم چې ته خبره کو خلک د به نظر کو یو دمه ماغی کس او بیا موږ ته وی تاسو دین خراب کو نو دین مروړې دي د دین قربان شه زوړ دین غوي بیانې د زوړ دین دی د چت لپاره لنټر د لپاره پیسې را جمع کول په ناتونو په نظمونو سره او خلک په پیسې لپاره نولي دا وی زوړ دین دی دین خدای دې زمونږ د چې کوم د الحمدلله قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله موږ په دې باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري موږ له الله عقل لا کړل لکه تاسو سوچو کې یو ځدا نه چې هر مسله به تاسو چې عالم او شیخ به توجه کوي تاسو له الله عقل درکړل سوچو کې کنه چې د حق پرس انسان خو علامات به یې کنه د دې باطل پرس انسان خو به علامات یې کنه لکه څنګه چې تاسو ریال او ډالر کې فرق کوي کولای شي کنه شي ها کزه در 500 ریال او 500 ډالر درکم کم یو باندې ریال ډالر او بیا کې دي چې مدد دغه مرکاسي دي مروړي دا ټول پیجني خو چې د دین مسله راشي یره وسوي نو هغه په منبر ناسو دیم په منبر ناشته صرف خبره دي نه چې په منبر ناشته هغه چې په منبر ناشته سکی دا چې په منبر ناشته سکی دا وګوره په منبر خو ډیر خلک کی زموږ په ملک کې دي کسان چې ګیرو برید وخریلی راشي په منبر باندې کینی تقریر کې خلک هغه تم ناشي نو ستاسو سوي چې دا منبر باندې ناسو د مسلې بیان کړي مسله دې نه چې منبر باندې ناشته مسله دې ده چې په دې منبر باندې د سوې مسله ده او نه مسله ده چې پټکې چولې پټکې خډیر و چولې بلکې بعضو پښتنو قبایل او علاقو کې او خاندانونو کې دغه رسمي لباس چې دغه څه شری ا پټکې د ټول مولیان دي چې بچا پټکې د مولا چې ګيري احتیاط پکاره خبره مې دی پر اوسه چې پرون ماته کس نصیحت وکړ الله نه ویری ولې الله نه ویری چې مې کړه کوم ګناه مې کړه پرې دوی د عوامو دا گمراه کول خاص صحیح شو مو ته واپس به مې شي جوړ مې صحیح شو مخبل کار روان کړی تخپل روان کا د کوم ته چې د حق واضح کوم ته به د حق نه واړه وځه ته حق واضح کنه ستاسو ما څه کوي چې ما غلې کې زما په خله پټي لګې دی بریلی ته ورځ وای د تاسو شرکیاتو کې پروتي زما په خله پټي لګې دی شیعه ته ورځ وای ته په څه کې پروتي د قبر پرست وای د گمراه ته وای د عقیدې چې غلطي دوی ته وای ملحدین ته وای خدای ته هم سلف دا وای سلف صالحین به دا خبره کوله وی غشي چې کم طرف ته ډیر زی پوه شي چې دا څه دی دا حق دی په کوم ځای باندې چې عمل ډیر کیږي نو پوه شي چې دا څه دی دا حق دی الله دې موږ په حق باندې قائم او دائم لري ګور دا حدیث په صحیح بخاری کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وی ځان بچ کی اے قریش والو د الله نه ځانونه بچ کی د الله د عذاب نه ځان بچ کی د الله د غضب نه ځان بچ کی د حساب کتاب نه ځان بچ کی لا اغنی عنکم من الله شیئا زګور استاسو اس فائدہ تاسو نه نشم درکوله دا خبره کما تفصیل ته به بدیل علم کدا خبره ما بغیر د دې حدیث نه کړي و د شمول چې پیغمبر سني شي کوله به په ما ټاپ لګول چې د خپل جیب نه خبره وکړه خدا خبره دیږي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کوي بيدوي ويا عباس بن عبد المطلب اي عباس زوید عبد المطلب د رسول صلی الله علیه وسلم سره تر دې عباس رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تر دې اسلامي بیا قبول کړي او ډیر اوچت مسلمان او ډیر مؤدب او ادبناک چاته ته پوښتنه کوي ته مشرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر دی وته عمر زما ډیر د مشر هغه دی عمر وی زما ډیر د مشر څوک دی مشر هغه دی داسي اوچت انسان ډیر مرستي کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره
نو ګور دین انسان ته وي د خپل تر د خپل وی اے عباس زوید عبد المطلب لا اغنی عنك من الله شيئا اس فائدہ دل ګور نشم در کول د الله د عذاب په مخ کې ترته وی دغه نږدې انسان یا صفیه عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم اے صفیه د رسول صلی الله علیه وسلم ترور ده لا اغني عنك من الله شيئا زګر الله د عذاب په مخ کې تل څه فائدہ نشم درکوي اسلام قبول کړي ترور به دړي راځي بدا ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمه وي خپل لور راځي او عجیب ده چې دا هغه لور د چې ټول نزيات پیغمبر صلی الله علیه وسلم مين او دا به وی دا زما د جسم ټوکړه د سوق چې دا تنګي لکه ما چې تنګي او سوق چې دا خوشحالي لکه زې چې خوشاله کړ او دا غلور د رسول سلام چې کله بدر نه وته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې د خپل ځای به دي ته پرې خدا وکینو د دې تندې به خپل کو او دا پناسته پاسته کیم د پلار پشانوا د سخت مینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې ځن کدن کې بالکل اخیری وخت کې وته په یو وخت کې خبرو کړه دا په جړا شو په دې بل کې وته بیا خبرو کړه په خندا شو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ته پوښتنه کوي نه دا راز خبري زنه کو به د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه ډیر وخت باندې بیا خبره وکړه وی په یو وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم چې دې بیماری کې وزې دنیا نه زما نو باغی باندې په جړا شو په دې دیم کې راته دوی په جنت کې به د ټولو ناول په خپل خپلوانو کې تما سره ملوي نو بای خوشاله شو ګور دا هغه زنانه ده دې ته سوی سلینی من مالی ما شئتی زما په مال کې دې سب پکاري غواړه چې څومره دې پکاري وای کمی در کول شو وم چاوشتي کمی نشو در کول نشم در کول خلا اغنی عنك من الله شيئا د الله د عذاب په مخ کې ګور زه تعالی هیڅ فائدې نشم در کول فاطمه او د پاکستان نو یا رسول الله بردو جولی میری لکه هغه خپل لور لپاره سني شي کولای ته هغه زینو ته چغي وای توبه قبول ک پیغمبر ته وای د عذاب نه بچ کما پیغمبر ته وای او هغه خپل لور ته وای چې ټول نه زیات په مینو وای د الله د عذاب په مخ کې ز تعالی ګوره څه فائدہ نشم در کولای دا حدیثونه زم چې انساني ووري د زړه دماغ نظر هر څه روخانه شي لکه بسترګو چې پټي پرته انساني لري کې د هر څه ویني دسترګي به دي روخانه شي چې کله د قران او حديث سره د تعلق پیدا شي د دې بزرګانو د قصونو کله غواړي دی کنه او د رحمت الله علينا ومد ذله العالي ودامت بركاتهم العاليه ونور الله مرقده کله دې ټکونه لګواوړي دی او دې صلی الله علیه وسلم تر وولید او رضی الله عنه نه د هر څه ورته شي واضح بشي هغه موږ د اوسه پوری زه د خلاف نه د بزرګانو د واقعاتو چې صحیح موږ په خپل بیانو خدایغینه بنیاد جوړول دغه مو خلاف قران او حدیث بیان ک پکې واقع بیان کیس خبره نه ځکه یو عالم قصه کول الله تعالی حق طرف ته هدایت نصیب کړو ما جامعه کې سبق کوي پاکستان کې یو عالم یو مسله بیانوله وی چې په دې مسله کې د امام ابو حنیفه رحم الله قول دی او په دې مسله کې د امام شافعي قول دی او په دې مسله کې د امام مالک رحم الله قول دی او په دې مسله کې د امام احمد بن حنبل قول دی او د پلاني امام قول دی یو عربي طالب پاسي درس په دوران کې وی شیخ تا هم ته د امامانو اقوال وی خو د امامانو چې کوم امام دغه سوی بده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر خورته موږ و شاګردانو ته بد بدو کې دغه وابي راغله دا خو کجورو والده د خپل دیني دا خو کجورو والده دا ملکونه راغله دا اوس مناسب خبره ده چې تا موږ ته دومره اقوال ذکر کول پړدي ذکر کړو دا خدا خورته مو شوې په دیم پوګه کنه چې هغه مدینه ولا سوی مدینه ولا خو به څه خبره کړي کنه صحابه کرام خو به څه ویلي کنه نه هغه زمونږ پټ ساتي چې ویني چې دا
دغه باندې موږ نه پوي هغه ټغه وخه خېټه خراب وي نو دې حدیث نه بل واضح سشتي چې تاسو بیان کوم وی اے فاطمه لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مال چې غواړي در کومه سمرسته چې په دنیا کې غواړي در سره کومه ولاړم د سره خو دومره دي چې الله د عذاب په مخ کې تعالی فائدہ نشم درکوله دا خوازه دلیل دی په دې باندې چې غیر الله د الله نه علاوه چې څوک دي د کمزوري دي او دا باب راولم دي د پاره دي مشرکانو ته ثابتې چې تاسو د معبودان سدي کمزوري دي نه اوله کې چې کوم آیتونه راړو وایي ټول معبودان راړو بوتان ګټي ونی قبر هرڅ او دې ذکر رد پاغو باندې کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندگی کوي او اشاره پکې دي ته موکړه چې اے بوتانو والو اے ګټو والو اے قبرونو والو چې پیغمبر پلاس کې سنشتي نو تاسو د بوتانو د ګټو پلاس کې وسی ټول خبرې به کېدل نه راځي بیا مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې باب کې مسلې دي اولنی مسله به کېدل چې تفسیر الآیتین دا دوه آیتونو تفسیر به کې وشو تیر شوی دوه مسله قصه احد قصه به کېراله دريم مسألة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الله أكبر وسيد المرسلين پیغمبر صلی الله علیه وسلم قنوت دي قنوت نازله وي دا جایز دي چې کله په مؤمنانو باندې سخت راشي یا دشمن پیس حملو کی نو بیا قنوت نازله کی قنوت نازله د هر منځ کې جایز نو پای کې خیری کی دشمن ته نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم قنوت نازله کوي شاته پسې وي د اولیاء الله مشران ولر دي ابو بکر او عمر او دوی هغه به امین وي سړي چې دې خبرې سمته وي ته دا وي وګوره دویم الله ته یلا ته تبا کې چاته وي الله ته زمګه خوې نږدې نشي ګوره دوړه بدی کی وي پلاني سب قبر لور نشي سب دي کی دوړه بدی کی دا پیغمبر ولینه دوړه کوي دا کسان پیغمبر لا سوچت کړي چاته وي الله ته وي صحابه کرام په امین وي غوي الله ته لیکي وي الله د دعا قبولک سوچ او د فکر خبرې سلورو مسله ان المدعو عليهم كفار ګوروي پیغمبر چې چا باندې چاته خیرو کړی د سری کافران دي خو به تملو استپلاس کې د خبرې نشتی دا کافران مسلمان کې دي بينزو مسألة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار دي كافرانو جي أحد كي كم ظلم كده دا نور كافرانو ندي كده خبيا من لا مناكو شبقما أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء ويلا دا غاية نازل كده يوزات مخي شيء وما مسألة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا ويلا ورتوي جي بيغمبر دستا كار ندي کی دې چې دوی توبې قبول کوم یو عذاب ورکم خو دوی سره وړو ایمان وروړو دغه درې کسان اتمه مسله القنوت في النوازل وې دې جن دا مسله ثابت شو چې قنوت نازله جایز دي چې کله په مسلمانانو باندې سخت راشي نو پاغه ټیم کې قنوت نازله جایز دي په هر منځ کې نهمه مسله تسميه المدعو عليهم في الصلاه باسمائهم واسماء ابائهم وې دین دم ثابت شو چې کله تخیری کې او بغیرو کې دغه کس نوم واخلي دغه د پلار نوم واخلي نو دم صدا جایز دي لسمه مساله لعن المعين في القنوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لعنت کې تعیین وکړو چې الله په پلاني دي لعنت خو الله دغه نه مناکو لعنت ته مسلمان سره مخ کې تیر شي وګنه څنګه خاص لعنت نشي ولا معين انسان باندې او عام ویل یو سړی چې الله لعنت په کافرانو باندې صحیح ده خدای الله لعنت په پلاني باندې نه کې دي چې په پلاني باندې په مستقبل کې الله رحم وکړي یو لسمه مسله قصته لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين او دغه واقعته سورده کله چې هدایت نازل شو وانذر عشيرتك الاقربين دولسمه مسله دا ثابته شو جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن وګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره کوشش وکړ
الله چې وته سوی هغه به کې مهنت کو وی خلکو ته لیونه وي هغه خپل دعوت کو وینن سبا کم څوک د پیغمبر په لار رواني نو خلکو ته سوی لیونه وته وي دی الله سو مسره د ډیره همه قوله للابعد والاقرب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نږدې خپل تموي هغه لري تموي لا اغني عنك من الله شيئا د الله د عذاب په مخ کې زته فائدې نشم درکول حتی قال وی تر دې چې دی وی چې اے فاطمه زګور د الله د عذاب په مخ کې استاله هیڅ فائدې نشم درکول نو بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب وی فاذا صرح وهو سيد المرسلين وإذا سيد المرسلين دا خبره کوي بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين سيد المرسلين يعني دا پیغمبرانو سردار چاته دا خبره کوي چې هغه د دنیا د خزو سردار ده فاطمه رضی الله عنها هغه ته وي چې څنګه تعالی څه فائدې نشم درکوله وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين الله أكبر ويدي خبرك سوچك او بيد خلقو دي حالاتو توقورا نويتا تبدي سخكاري چه دين ناشنا شوه دين سده ناشنا شوه قد دا خبره شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا نن تقريبا صدپا صدبسو کالمه کی کئی وی دین سره ناشنا شوه زموږ په وخت کې جوړه وسوي یو ګره پیغمبر سوی او خلک سکه نو دین ناشنا شوه دا غینه بعد وختي لګاو په دې کې دا باب شروع کو دا غینه بعد باب راوړل او دا شپږ سم باب دی په دې مبارک کتاب کې باب قول الله تعالی دی باب د عنوان مدقه ایت عنوان کړی لکه څنګه چې دا مخکینه باب حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير دلته د ملائکو کمزورتیا بیان کړی ده د باب ولې باغی بشیر اور د دې لپاره راوړو ویګوره کچرته د الله سره څوک شریک کې دي شوی نو څوک به شریک وي ملائک هغه ملائکه دومره کمزوري دي وي حال واوره نو چې ملائک د الله نه دومره یریږي نو د ملائکو نه علاوه چې به کوم مخلوقات دي هغه به د الله په مخ کې سوکي آیت په راوړې الله په سورۃ سبا کې وایي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له او د الله په خوا کې څوک سپارښت نشي کولای مگر چې الله اجازه ورکړي حتى إذا فزع عن قلوبهم چې کله د ملائکو د زړه غیره ختم شي د یره د سره د ان شاء الله روانه ده خبره دي کې به حدیث تفصیلا بیانو قالوا ماذا قال ربكم نيوبل توي ولا سوي قالوا الحق وحق وي وهميشه حق وي قرب دو ير راغلي ايره چې ختم شو نيوبل توي ولا سوي وي حق وي وهو العلي الكبير او الله اوچته پشان کی اوچته د ذات په اعتبار سره دغه ملائک چې کوم غته نږدې دي وره دا هغه ملائک چې الله وی ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الله وی دوی همیشه زما په عبادت کې لګي ستړي کیږي نه يسبحون الليل والنهار لا يفترون سحر ما خام دوی د الله پاکي وي دغه مخلوق دومره یریږي دغه مخلوق د الله سوی يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون یریږي د الله نه وي او که هغه څه الله وځي چوتو چرته دی ملائکو د الله نه فرمانی نه کړي ګوره هغه مخلوق چې هغه چرته په جون کې د الله نه فرمانی نه کړي هغه هیڅ نشي کولای د الله نه یریږي نو ته چې ته پروت وای د خاورو د ډېرې دنه ګونونه شي دي کې نه دي شي
پلانې بابا جی او پلانې سه او پلانې شهید ګناونه خو به شي کنه شي به کنه به شي به خدام مخلوق ملائک د سرتی ګنا نه دی شي او کی هغه چې الله وتسوي هغه دومره یری داغه مخلوق ته الله دی مبارک وي وهم من خشيته مشفقون او دوی د الله د يرنا يريږي همیشه حتى اذا فزع عن قلوبهم کله چې د هیبت لري کړي شروع دوی د زړونو نه د الله د خبرې دومره زوري ورخه هغه مونږ ته دې اندازې دي شنيشتي دغه چې هغه ورېدلې د الله خبرې خو سي دا وګوره الله وي کچته دا قران ما په غرب باندې نازل کړی نو غربه ریزه شي نو د ملائکه خدای الله خبره ووري نو کله چې د الله سره حکم او فیصله صادریږي په دغه ټیم کې په دوی باندې یو ناشنا ير راشي د روان حدیثونو کې به تفصیل تاسو ووري چې کله دا ير د دې ملائکه د زړونو نه ختم شي به یو بلته وي الله سوي یو بلته وي قالوا الحق چانه تبوس کړه حق وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا الله همیشه رښتینی او عدل او انصاف ولا حق بیانې قالوا الحق وهو العلي الكبير الله وچته د ذات په اعتبار سره وچته د صفاتو په اعتبار سره وچته د زی په اعتبار سره الله ذات وچته الله صفات وچته او الله عرش په سره وچته وهو العلي الكبير نو دا آیت دې د پر راوړو ته وګوره زور او طاقت یې کې وزیر چا سره دی الله سره دی ملائک سې نشي کولای دغه نه یری نو ته به چاته پرو د خلکو ته چې ویرا مدد شو چا د پر نظرانه او منخت کې چا د پر حلالي کې دې آیت نه یو مسله ده ثابت شو چې ملائک یری الله نه دویم ته دا فائدہ وروته چې د ملائکو زړه نشتی حتی اذا فزع عن قلوبهم ملائکم زړه نشتی دلته دا مسله ثابت شو چې د ملائکم جسم شتی یې صرف دانی چې د سب ارواح د روح د نه د جسم د نور نه پیدا دي خو بیا هم څه دي جسم دی او باغی کې زړه دی خو دومره دي چې دوی خوراک څخه نه کوي او شهوتي نشتی خادین دم ثابت شو چې د ملائکو عقل مشتي ځکه چې زړه دی نو په زړه کې د نسره عقل له سوچ او فکر وکي د شندي آیت نه دم ثابت شو چې الله سبحانه وتعالى خبري کوي ماذا قال ربكم سوى الله نو څنګه چې د الله د شان سره خای د قشن الله خبري کوي حقيقي زمون په ایمان دی او ان شاء الله په دې عقیده سره بمرو او په دې سره به پاسو باذن الله وفي الصحيح دلته دغه آیت تفصیل راوړي او تفسیر چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل د تفسیر کړي وفي الصحيح عند صحیح بخاری کې د روایت عن ابي هريره رضي الله عنه دي توکي ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي اذا قضى الله الامر في السماء کله چې الله یو فیصلو کې په اسمانونو کې ضربت الملائکه باجنحتها خضعانا لقوله نو ملائک د خپل وزري وې د جزید لاسه د الله د خبره چې ووري ورپیږي سم او د आवाज په دومره زورور لګي کانه سلسله على صفوان لکه زنجیر چې روالي او یو خوې کانه غټ هغه له روا چې څومره شور کوي دغه شن आवाज په دوی باندې لګي ينفذهم ذلك دا आवाज د دوی دی ټول جسم ته د نورسي حتى اذا فزع عن قلوبهم نو کله چې دغه یره د دوی د زړونو نه ختم شي دغه आवाज په دوی باندې دي شوړږي ته مطلب تشبیه ده نه چې الله دې خبري کوي خو مطلب دی چې دغه आवाज سره په دوی باندې دي یره راشي او دې شور لکه وسپنه زنجیر چې روالي او کانی لراج
بدن ته ورننوزي به چې کړه د زړونو د یره ختم شي قالو یو بل ته وي ماذا قال ربكم ساس رب سویری قالوا الحق حق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع نو دا خبر هغه سو شیطانانو کې هغه شیطانان ووري کم چې دا خبرو پټولو د پاره اسمان ته نږدې شوی ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض او دا شیطانان کم چې د خبرو د پټولو د پاره تلی نو دوی په یو بل د پاسه دي شي خطلی کړي جوړ کړی د اسمانه پورې وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه سفيان بن عيينة دا خبره وکړه انده په منځ کې دغه خبره ده وی سفيان بن عيينة دې خبره وضاحت کو نو دې شو کړ چې دا ګوتی دې شوی وی دې په یو بل د پاسه د شیطانان په یو بل د پاسه دې خطري فيسمع الكلمه نو کوم چې بر اخرنه شیطان دی هغه دا خبره ووري ملائکه خبرې کوي کړي نو چې کله هغه خبره د ووریده فيلقيها الى من تحته ددن لاندې چې کوم یو دا غته وي هغه بیا غلاندینی ته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن هغه به دا خبر را ورسي یا جادوګر ته یا کوډګر ته فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها نو کله دې سم کیږي چې دغه شیطان وښتي شي په ستورو باندې لکه چې حدیث کې د قران کې دی وجعلنا السماء سقفا محفوظا اسمان خو چوکیداری کی په دې کې ستوري دي ستورو یو کار دی رجوم للشیاطین دی باندې وښتي کیږي څوک شیطانان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم ټیم کې راتو په هغه ټیم کې چوکیداری ډیره سخت وا به دغه نه بعد دوی خبرې اورېدې شي او صحیح خبرم دقه دغه د علماو اختلاف ته چې آیا د اوسه پوری شیطانان سني شي اورېدې دغه د پیغمبر دراتلو سره خو په دوی باندې هر څه بند شو کنه به ورسته کولو شي د سیداده چې د صرف د رسول سم د بعثت په وخت کې نبوت چې ته ملایدو په هغه ټیم کې به دوی وشته کیدو ولی حکمت داو چې دې سینه چې د پیغمبر دا خبرې او دغه کوټګر او کاهن خبرې چې دوی ول وړي چې دا چې یو شان نشي نبی به خلکو چې ګور هغه داوي دیم جادوګر دی وربما القاها قبل ان يدركه مدیسم کې دی چې دا خبره د جادوګر ته ورسي مخکې دینه چې ستوره د تر ورسي فيكذب معها 100 كذبه نو دې دغه سره سل نور دروغ یوځي یو بګا غریشته وي فيقال بي خلق وي اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ګور هغه دي سينو فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء نو خلق ته به رښتینه د قیو ټکی د لاس وی چې د اوریدلې د پرینه مسله د جادوګرانو کوډګرو دا به ان شاء الله پر روان ابوابو کې تفصیل نه راځي دلته موږ د دې مسلې تفصیل نشو کولای صرف د حدیث مې د پر بیان کو د الله عظمت د ملائکو یره د الله نه دغه بعد حدیث ته عن النواس بن سمعان رضی الله عنه وی دې حدیث په سند کې لږ اختلاف شتي چې دا صحیح او کنه امام طبرانی امام بیهقی ټول راوړي اگر کدی په سند کې څه کلام شته خو دې په شامل یو حدیث چې هغه دې لپاره شاهد دی په دې حدیث کې دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ته وکړي اذا اراد الله تعالی ان يوحي بالامر کله چې الله وړي چې یو خبري وحي وکي تکلم بالوحي نو الله خبري وکي هغه وحي پکې بیان کوي زور ته طاقت ته ګوره د الله او به دغه مشرکانو به قدرې ته ګوري چې څومره به قدر دي د الله قدر نه کړ د عظیم رب کله چې الله خبري وکي اخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده واذا اسمانون سم دي سو خو زیرینا خوفا من الله عز وجل الله ديرنا فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا نو کله چې اسمان ولدا خبري ووري ملائک بهوش شي او چې څنګه په هوش کې راشي الله ته په سجده باندې پریوسي
فيكون اول من يرفع رأسه جبريل، اولنې ملک چې سر اوچتي هغه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما اراد، نو الله چې کوم وحي غواړي هغه ته ووایي. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. بے جبريل عليه السلام په اسمانونو باندې تیریږي او په هر اسمان کې ته ملائک دغه وي چې زمونږ رب سوې جبريل، نو فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، هغه ته حق وي او الله وجد ذات. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، نو به ټول دغه شان خبر کې څنګه چې جبريل کړي. فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل، نو جبريل وحي مؤقزي ته ورسي د کمزي امر چوته چا کړي دی هغه ته الله کړي. الله عظمت او دا دومره غټ مخلوق ملائک د الله په مخ کې څومره کمزوري. دې حدیث نه ډېری مسلې ثابت شو. د دین دا ثابت شو چې اسمان هم د الله په عظمت باندې پويږي. د دین دا ثابت شو چې ملائکوم خبرې کوي ته پوښتنه کوي عقل دی. د دین دا ثابت شو چې اسمانونه ډیر دي، یو نه ځکه په هر اسمان چې تیری و اسمانونه. د دین دام ثابت شو چې د هر اسمان د پر خپل ملائک دي. د دین دام ثابت شو چې جبريل عليه السلام په دې ټولو کې وره دی او الله په قران کې د تزکیه کړی ده. مطاع ثم امین، د خبره من لیکيږي الله وي په اسمانونو کې امین او امانتګر دی. د دې دا کار دی د وحي به راوړه. ځکه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بعضو صحابه کرامو په دې جرل چې هغه تازه وحي بند شو جبريل براوړه. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو لور فاطمه رضی الله عنها هغه په ټیم کې دوی وا ابتا علی زما پلار وي خبر کې دا هغه ملګری چې وحي به راوړه هغه پسې چې ملګری دي نشته په دنیا کې. نو وحي راوړه د جبريل علیه السلام کار دی. هر پیغمبر ته وحي دراوړي. دې کې دام ثابت شو چې الله ورته سویری مقه کوي رد په شیعاګانو خبيثانو باندې. هغه وی دا وحي په اصل کې د علي رضی الله عنه باندې راتله، خو جبريل خطا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړ. او دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوې وی وحي کوم ځای ته رسېږي کم ځای چې ورته الله خولې. نو دې حدیث نه عظمت الله ثابت شو. او اهم خبر چې سره پاره حدیث راوړو چې وګوره ملائکو ته څومره تکړه او زورور مخلوق دی، خدای الله په مخ کې څومره د الله نه یری. نو چې دا مخلوق دومره کمزور دی د الله په مخ کې، نور دین علاوه چې کوم مخلوقات ته کمزوري دي. نو رابطه وي صرف د رب سره سات. صرف په دې باب کې مسائل پاتې شو، هغه ان شاء الله پر روان درس کې دغه مسائل بیان کو پتا دی سره. او به دغه نه بعد اهم مسله شروع کی باب الشفاعه، سفارش او شفاعت په قیامت پورز د چا کیږي او د چا باندې کیږي او څوک به کوي او کله به کوي او څنګه به کوي. دا مسله ان شاء الله پر روان درس کې واضح کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ ناراضي، او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.